ننم راته ورنګ راغلو او ما ته وای وای مولوی صاحب د مور نه جدا کېږم وای پلار مې مړ ای مورې ډېر ارمان در پسې کومه ستا کمې اوس ما ته محسوسېږي مورې زه چې ستا کمرې ته ورځمه او ستا هغه کټ او ستا هغه ځای وینم تشو نو په دې زړه مې پسې درد دی الله دا یو ویډیو راله مخې لراله او دا د مشر نه واله او تر د وړوکي نوسي کړوسي پورې راځي او د خپلې مور دا تلی نه دی الله دا ښکلی نو زه خو یقیني سم سچل لا باندې کېږي ځکه چې زما مور نشته ما ته اوس د درد پته لګي د چا چې دي مهرباني وکړې ګوره ډېر عجیبه سرمایه ده اوس د لاړ شم ماخوستن لاړ شم وګورم دا ټول کور راته خالي ښکاري اوس را روانو په مخبره باندې او مخبرې ته مې وکتل مې مور نه د دعا نه دې محرومه کړو زه ډېر خفه شم چې دا بعضې وه چې ما ته رنګونه وکړي ما ته وایي چې د مور سره مې نه لګي او مور مونږ تانګئ او مور زما ښځه تانګئ او څه وکړم مولوي صاحب نن هم راته ورنګ راغلی او ما ته وایي وایي مولوي صاحب وایي د مور نه جدا کېږم وایي پلار مې مړ دی ما ورته وایي د الله بنده ما نه تپوس وکړه د مور څومره لویه سرمایه ده ما نه تپوس وکړه چې مور څه دي الله بنده تعالی الله مور در کړی ته جدا کېږي غرض مې دا دی جی دا ویډیو تاسو وینئ که نه ډېر خفه کړم یقیني بس خپلو میندو ډېر قدر وکئ ډېر قدر د خپلو میندې وکئ زه خو ګوره په هغه سب کې ودرېدم چې ما به ووایي الله د ټولو میندې جمدی ساتي او کومې چې وفات شوي دي الله دې مغفرت نصیب کړي نو کمنټس کې به مې کتل ډېرو به پکې ووایي چې مولوي صاحب زموږ مور خو دنیا نه تلې ما باندې به یو عجیبه شانتې حالت ومایي مور دې مړه شوې ده نن زه په هغه سب کې ولاړ یم جي ته چې کور ته لاړ شم ما له سره خوند څه نه راکوي د مور هغه کټ د مور هغه کمره د مور هغه بستر هغه ما خوري زه هغه سیټ ته نه ځم نن هم ما ته رنګونه راله 2-3 رنګونه ما ته راغلي او د مور شکایتونه یې راته کړي نو زه به کم ته ویم چې د الله بندګانو بیا به ډېر ارمان کوئ الحمدلله ډېر خدمتونه م خپلې مور له کړي ډېر دا ګیره به ما د خپلې مور په تلو پسې مګله الحمدلله چې حبیب مې نه وه کړې خپلې کمرې ته به نه تلم خو بیا هم جي د دعا ډېر لوی برکت دی د موسی علیه السلام خبره ما ته یادېږي چې الله ورته وایي موسی نن ډېر په عجیبه انداز خبرې کوه په ادب خبرې کوه ولې ته چې به راتلې مور به دې ما ته په سجده پرته وه ما ته دا خبره ډېره ودرېږي چې زما نبي وایي چې زه په فرض مونځ باندې ولاړ وې او اواز شوی وی یا محمد خپلې مور راته اواز کړی وی ما ورته وی لبیک ای زما مور زه حاضر یم دا خبرې ما ته اوس راځي دا ما د چې څومره ټایم تېرېږي زما ډېر عجیبه کیفیت سازېږي د مور باره کې خو مور نشم هېرولی جي مور هېرېږي نه قبر ته چې لاړ شم هلته ورته وګورم مورې ډېر تش دې پرېښودو نو غرض مې دا دی جي ډېر ارمان به بیا کوئ جي ډېر ارمان به د مور بیا کوئ د چا چې وفات شوي دي هېروئ ما نوافل پسې لګلېږئ ستا لار ته به ګوري زما لار ته به ګوري او د چا چې جمدی که نه نو لږه مهرباني کوئ جي مهرباني کوئ برداشت لږ کوئ جي په دې ټایم کې هغوی ماشومانان شي دې ټایم کې قرآن وایي اوف هم ورته نه کې اوف څه شی دی مطلب دا چې اوف هم په هغوی باندې په شان د ګزار لګي ګزار چې دی وله ورکو بس الله دې موږ معاف کړي جي جناب قیمتي سرمایه ده جي دا ویډیو راله مخې له راله بس